یوه د اوړي ګرمه ورځ وه، لمر روښانه ځلېده او هوا ډېره توده وه. یو ملخ کرار د یوې ونې د یخ سیوري لاندې پروت و. خپلې پښې یې غځولې وې او له ارامه یې خوند اخیست. هغه هیڅ کار هم نه کولو او غوښتل یې چې ټوله ورځ آرام وکړي. کله چې ملخ په خوښۍ سره ناست و، د ده ګاونډی چې یو زحمتکشه میږی و په لار روان و. هغه ډیر سخت کار کاوه. یوه لویه دانه یې شاته راکښله، خوله یې بهېدله او ورو ورو روان و. میږی په بیړه و، ځکه غوښتل یې دا دانه خپل کور ته یوسي او د ژمي لپاره یې ذخیره کړي. ملخ میږي ته ځیر شو او خپل سر یې وګراوه. یوازې د میږي سخت کار کولو ته په کتلو ستړی شو. د خپل کوچنی رباب راپورته کړ او په مسخره یې موسکا وکړه او ویې ویل: ای میږیه، ته ولې دومره ډیر کار کوې؟ راځه کښېنه او له ما سره سندرې ووایه. زحمتکشه میږی یوه شیبه ودرېد او ملخ ته یې په مهربانۍ وکتل او ویې ویل: ګرانه ملخه، زه اوس کار کوم ځکه چې ژمی را روان دی. هغه وخت به یخني او واورې وي او خواړه به بیا نه پیدا کیږي. که ته یې اوس ځان ته تیار نه کړې، نو وروسته به بیا وږی پاتې شي. خو ملخ د زحمتکشه میږي پورې وخندل او ویې ویل: ای میږیه، ته ولې اوس ځان ستړی کوې؟ هرې خوا ته خواړه دي. راځه دا ښایسته اوړی خوندور تیر کړه. ورو ورو ورځې لنډې شوې او هوا سړه شوه. ژمی راغی. هر څه واورو پوښلي وو، ونې له پاڼو خلاصې وې. ملخ یخ وهلی او ډیر وږی و. هغه هیڅ خواړه نه و راټول کړي او نه پوهېده چې اوس څه وکړي. یو واورینه ماښام و. ملخ ورو ورو د زحمتکشه میږي کور خواته روان شو. هغه یخ وهلی او ستړی و. په نرمۍ سره یې د هغې دروازه وټکوله او ویې ویل: ګرانه میږیه، لږ څه خواړه لرې؟ زه درته یوه سندره وایم، خو ته راته خواړه راکړه. زحمتکشه میږي دروازه خلاصه کړه. کور یې تود او له خوړو ډک و. هغې ملخ ته وکتل او ویې ویل: ما ټول اوړی سخت کار وکړ او تا ته مې هم وویل چې کار وکړه، خو تا ما پورې وخندل او خپلې سندرې دې ویلې. اوس زه خواړه لرم خو ته هیڅ نه لرې. ملخ خفه شو، سر یې ښکته کړ او یو لوی درس یې زده کړ. ده پریکړه وکړه چې بل اوړی به د زحمتکشه میږي په څیر سخت کار کوي او خواړه به ذخیره کوي، ځکه که نن کار وکړي، سبا به آرام وکړي.